ایمان پلورونکي څوارلسمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، قومندانانو دغه کار د خطرو په باب لوی بحث وکړ. یو قومندان وویل موږ لاله په خوانه دغه یو پوز تیاراو چې د مسلمانانو په محاذونو باندې چریکي عملیات وکړي، او د هغوی د حرکت په حال کې پوز هم د شپې لخوا د خپلو یرغلونو په نتیجه کې ورخطا کړي. د دې پوز لپاره مو یو څو تنه تیار کړي هم دي. اګسټس بادشاه وویل خو دغه سړي باید په سلو کې سل باوري وي، هغوی به زموږ له سترګو پناه دغه چارې سرته رسوي. دا هم کېدای شي چې هغوی هیڅ ونه کړي او بیرته راشي، نو به وایي چې ډېر څه یې کړي دي، ځکه هلته تګ هم د ایثار نښه ده. یو قومندان وویل تاسو چې دا خبره واوري حیران بشئ چې زموږ په دې ځانګړي پوځ کې داسې کسان هم شته چې موږ له زندان نه را ایستلي دي. هغوی ډاکوان، غله او لارښکوونکي وو. هغوی ته ډېرې سترې اوږدې سزاګانې ورکړل شوې وې. هغوی باید په زندانونو کې مړه شوي وای. موږ چې ورسره خبرې وکړې په ډېره خوښۍ سره په دې پوځ کې شامل شول. تاسې به په دې خبره هم حیران شئ چې په دې تیر ناکامه حمله کې هم دغو جزایي مجرمانو په خورا زړورتوب سره څو کښتۍ بچ کړې، او زما هیله ده چې بیا به هم همداسې کارونه وکړو. زه به د مسلمانانو نه د هغو نجونو د خلاصون لپاره هم همدغسې 3 کسه ولېږم. مؤرخینو لیکلي دي چې په مسلمانانو کې د عیش عشرت په لوري میلان زیات شو، یوالی ختم شو. عیسویانو د مسلمانانو د ذهني تباهۍ لپاره د عایشي ټول وسایل برابرول. اوس هغوی هیله لرله چې مسلمانان به په یو یرغل سره ختم کړای شي. په همدې خاطر د هغو پر خلاف په ټوله عیسوي نړۍ کې توپاني چارې سرته ورسېدې، او هر چا ته د اسلام پر خلاف جنګ کې د ګډون بلنه ورکړای شوه، چې په جواب کې د عیسوي ټولنې د هرې طبقې وګړي په پوځ کې شامل شول. لکه نن چې ناټو د اسلام پر خلاف همدغسې یوه اتحادیه جوړه کړې، او مجرمانو هم له ګناهونو توبه وکړه، او د مسلمانانو پر خلاف یې ځانونه په وسلو سنبال کړل. د ځینې هیوادونو په زندانونو کې چې بندیانو د اوږدې مودې زندانونو تیرول، هغوی هم په عیسوي لښکرو کې شامل کړای شول. د دغو مجرمانو په باب د عیسویانو تجربه ډېره بریالۍ وه. د څه له مخې چې یو قومندان د نجونو د خلاصون او سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې لپاره زنداني مجرمان موظف کړي وو. تر سهاره 20 کسه ډېر زړور او ځیرک سړي ټاکل شوي وو. په هغوی کې میګنانا ماریوس هم و چې د روم له زندانه راوستل شوی و. هغه جاسوس چې د ډاکټر په لباس کې د سلطان صلاح الدین ایوبي په مرکز کې و او له هغه ځای راتښتېدلی و، د دغه کومندویي ګروپ قومندان او لارښود وټاکل. دې کومندویي ګروپ ته دا دنده وسپارل شوه چې نجونې د مسلمانانو له زندانه راخوشي کړي. که رابن او د هغه 4 ملګري هم راخوشي کړای شول ډېره ښه، او که نه د هغوی لپاره د ځانونو په خطره کې نه اچوي. او دویمه دنده یې د سلطان صلاح الدین ایوبي وژنه وه، خو دې ګروپ ته کومه عملي روزنه ورکړل شوې نه وه، یوازې په ژبه یې لارښوونه ورته کړې وه. ضروري وسلې یې ورکړې او په یو بادباني کښتۍ کې هماغه ورځ د ماهیګیرانو په لباس کې ولېږل. کوم مهال چې دغه کښتۍ د ایټالیا له ساحل نه روانه شوه، سلطان صلاح الدین ایوبي د سودانیانو بغاوت په مکمل ډول ټکولی و. د سودانیانو زیات شمېر قومندانان یا وژل شوي او یا زخمیان، او یو زیات شمېر د سلطان صلاح الدین ایوبي د دفتر مخې ته ولاړ. هغوی وسله پر ځمکه ایښې او ماتې یې منلې وه، او د سلطان صلاح الدین ایوبي اطاعت یې قبول کړی و. هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي د امر په انتظار و. سلطان دننه ناست خپلو قومندانانو ته یې لازمي لارښوونې کولې. علي بن سفیان هم موجود و چې په دې صوبه کې یې لوی لاس درلود. صلیبیانو ته په ماتې ورکولو کې د هغه د جاسوسۍ نظام ډېره ستره عملي ونډه وه، بلکې دا دواړه بریالیتوبونه د جاسوسۍ د نظام له امله وه. لکه په ناڅاپي ډول چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته ور یاد شوي وي، علي بن سفیان ته یې وویل
علي موږ ته خو د هغو جاسوس نجونو او سړیو په باب د فکر کولو وخت هم په لاس رانغی. هغوی لا تر اوسه د سمندر په غاړه محاذ کې بندیان دي. ته په سملاسي توګه دلته د هغوی د راوستلو لاره چاره ولټوه او په زیرزمیني کې یې بندیان کړه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل علي خپل شکونه پرې وباسه، زه اوس دلته تا ته اړتیا نه لرم. بالیان بې درکه دی، هغه به د روم بحیرې په لور وتلی وي. د صلیبیانو پرته نور هغه د څوک پناه ورکولی نه شي. په هر حال هغه بندیان په زیرزمیني کې بند کړه او په سملاسي ډول د اطلاعاتو خپل سړي د سمندري ابلې غاړې ته واستول. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل زه اوس پیغام لیږم، هغوی ټول دلته راغواړم. سلطانه تاسې لکه چې اوه منجلي هېره کړې ده، هغه د سوډانیانو له یو قمندان بالیان سره. ورونو بالیان خو ښه پېژني، هغه د فخر المصري اعصاب یې چې ور خراب کړي وو، هغه هم د موبي په وجه. له هماغې اوه منجلۍ نه د جاسوسانو او بغاوت راز افشا شوی. زه ګورم چې بالیان په دغو قمندانانو کې نشته چې بهر ولاړ وي. په زخمیانو او مړو کې هم نه وو. زه ګمان کوم چې هغه اوه منجلۍ چې فخر المصري یې نوم موبي ښودلی وو له بالیان سره چیرې پټه شوې ده. په دغه حالت کې یو قمندان وویل ډېره ضروري خو دا ده چې د اطلاعاتو خپل کسان په خپل هیواد کې خپاره کړای شي. دا مشوره ورکوونکی د سلطان نورالدین زنګي د رالېږلي پوځ یو قمندان و. هغه وویل موږ ته له صلیبیانو دومره خطره نشته لکه څومره چې له مسلمانانو امیرانو راپېښه ده. خپل جاسوسان د دوی حرم سرایونو ته ولېږئ، ډېرې توطیې او رازونه به بربنډ شي. هغه په تفصیل سره وویل چې دغه خپل سر حاکمان په څه ډول د صلیبیانو په لاسو کې لوبېږي. سلطان نورالدین زنګي زیاتره وختونه اندېښمن و چې د بهرنیو یرغلونو مخه ونیسي او که په خپل کور کې د خپلو څراغونو له اوره ځان وساتي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د هغه خبرې په غور سره اورېدې. ویې ویل که تاسې له کومو سره چې وسله ده د خپل دین او مذهب سره رښتینې واست، خو بهرني یرغلونه او د نننۍ توطیې د قوم هیڅ نشي کولای. تاسې خپل نظرونه له سرحدي پولو ډېر لرې اخوا وساتئ. اسلامي سلطنت کوم سرحد نه لري. تاسې چې په کومه ورځ خپل ځانونه د دغه الهي ستر دین یعنی اسلام په سرحدونو کې را ایثار کړئ، له هماغه ورځې نه داسې وګڼئ چې تاسې په خپله په زندان کې بندیان شوي، بیا به ستاسې پولې را تنګېږي. خپل نظرونه د روم له بحیرې نه اخوا ته یوسئ. ستاسې لاره سمندر نیولی نه شي. د کور له څراغونو نه مه ویرېږئ، دا خو په یو پوکي باندې مړه کېدای شي. د دې په ځای به موږ د ایمان څراغونه بلوو، یعنی اسلام سرحد نه لري. د اسلام خاوره د هر مسلمان کور ده. د سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه قمندان وویل محترم سلطانه موږ هیلهمن یو چې د ایمان پلورنې مخه به ونیسو. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل ګرانو ملګریو یوازې له دوو لعنتونو ځان وژغورئ. ورونو ډېرې غټې خبرې او ډېرې غټې نقطې یې ورته وویلې. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ګرانو ملګریو یوازې له دوو لعنتونو ځانونه وژغورئ، نهیلي او عیاشي، یعنی تل هیلهمند اوسئ او د عیاشي څخه ځانونه وژغورئ. په دې دوران کې علي بن سفیان رحمت الله علیه تللی و. هغه په سملاسي توګه استازی د روم سمندرګي د محاذ په لور د دې پیغام سره لېږلی و چې رابن او د هغه څلور ملګري او نجونې په اسونو یا اوښانو سپاره له 100 تنو ساتونکو سره مرکز ته راولي. د استازي تر لېږلو وروسته یې له ځان سره شپږ اووه سپاهیان واخیستل او د قمندان بالیان په لټون پسې ووت. له هغو سوډاني قمندانانو نه هم د بالیان په باب باندې پوښتنه کړې وه چې بهر ناست و. ټولو ورته ویلي وي چې هغه یې هېڅ چیرې هم د جګړې په وخت کې لیدلی نه ده او نه له هغه پوځ سره تللی دی چې د روم د سمندرګي په غاړه د سلطان صلاح الدین ایوبي په مرکز باندې د حملې لپاره تللی و. علي بن سفیان رحمت الله علیه د بالیان کور ته ورغی. هلته یې پرته له دوه بوډیو خدمتګارو نور څوک ونه لیدل. هغوی ورته وویل چې د بالیان په کور کې 5 نجونې وې. په هغوی کې به چې د کومې یوې عمر لږ څه زیات شو هغه به یې ورکه او په ځای به یې بله ځوانه نجلۍ راوسته. دغو خدمتګارو ورته وویل چې تر بغاوت دمخه هغه ته یوه فرنګۍ نجلۍ راغلې وه چې ډېره ښکلې او هوښیاره وه. بالیان د هغې مریی شوی و. ورونو دا هغه نجلۍ وه چې د فخر المصري معشوقه وه. یې وخت بالیان د هغې مریی شوی و. له بغاوت نه یوه ورځ وروسته چې سوډاني لښکر وسله کېښوده نو بالیان د شپې پر آس سپور شو، په بل آس باندې یې فرنګۍ نجلۍ سپره کړه. خو معلومه نه ده چې دواړه کوم لوري ته روان شول. له هغه سره اووه آس سپاره هم
د حرم سرای د نجونو په باب بوډۍ ښځو وویل هغوی ته چې په کور کې څه په لاس ورغلل وایې اخیستل او لاړې. علي بن سفیان رحمت الله علیه چې بیرته راستون شو یو آس په چرګامو راغی او د علي بن سفیان رحمت الله علیه مخې ته ودرېد. فخر المصری پرې سپور و له آس څخه راټوپ کړل او په لړزنیولي غږ یې وویل زه په تاسې پسې راغلی یم، زه هم بدبخته بالیان او هغه کافر نجلۍ لټوم، زه له هغوی نه بدله اخلم تر څو مې چې هغوی دواړه په خپل لاس وژلي نه وي آرام به کښېننم. زه پوهېږم چې هغوی چېرته تللي دي، زه په هغوی پسې تللی وم خو له هغوی سره 7 ساتونکي وو، زه یوازې وم. هغوی د روم بحیرې په لور روان دي خو له عمومي لارې نه په بله لار روان دي. فخر د علي بن سفیان پر زنګنونو لاس کېښود او ویې ویل د خدای لپاره ما ته 4 سفاهیان راکړي، زه په هغوی پسې ځم وژنم یې او بیرته راځم. علي بن سفیان رحمت الله علیه هغه له دې ژمنې سره آرام کړ چې د 4 سفاهیانو په ځای به ورته 20 سفاهیان ورکړي. هغوی دومره ژر له ساحل نه هغه غاړې ته تللی نه شي. زما سره اوس د علي بن سفیان څه زړه ډاډه شو او ورته څرګنده شوه چې هغوی کوم لوري ته تللي. هغه مهال بالیان له هغې صلیبۍ نجلۍ سره چې موبي نومېده د ساحل په لوري له لارې نه پر بله ډېره لرې لارې تللی و چې په هغو سیمو کې ښه بلد. هغه خبر نه و چې سوډاني پوځ او د هغوی قومندانان سلطان صلاح الدین ایوبي بخښلي وو، خو یو د سلطان صلاح الدین ایوبي له قهره تښتېده او بل دا چې د موبي په څېر خپلې نجلۍ یې پرېښودل نه غوښتل. هغه پوهېده چې د نړۍ ښکلې نجونې یوازې په مصر او په سودان کې دي، خو د دغې ایټالیوي نجلۍ ښکلا او زړه راښکنې هغه ډول کړی و. د هغې په خاطر یې خپله رتبه، دین، مذهب او خپل هیواد پرېښودل، خو په دې نه پوهېده چې موبي ترې د ځان خلاصولو کوښښ کاوه. هغه چې د کوم هدف لپاره راغلی و هغه له منځه تللی و. هدف خو له منځه تللی و، ولې موبي هم خپل کار کړی و. د هغه کار لپاره موبي د خپل پت او بدن قرباني ورکړې وه، خو هغه لا تر اوسه هم د خپل عمر د 2 چنده سړي د عیاشۍ وسیله وه. بالیان په دې خوشفهمي کې اخته وو چې موبي ګوندې له هغه سره زیاته مینه لري، خو موبي له هغه نه کرکه کوله. خو څرنګه چې یوازې تښتېدلی نه شوه نو ځکه مجبوره وه چې د دې مقصد لپاره بالیان د ځان ملګری کړي. د ځان ساتنې ته یې اړتیا وه. هغې د روم له سمندرګي نه پورې وتل غوښتل او یا یې هم رابن ته ځان رسول غوښتل. هغه خبره نه وه چې رابن او د هغه ملګري چې د سوداګرو په جامه کې وو نیول شوي دي. د همدې مجبورۍ له امله هغه د بالیان د لوبې وسیله وه. هغې 2 ځلې بالیان ته ویلي وو چې ژر ولاړ شه او لږ تر کېږه که نه وبه نیول شو. خو بالیان به چې په هر ځای کې ګڼ سوري او ښه ځایونه ولیدل هلته به ودرېدل او تم کېده. هغه له ځان سره د شرابو ذخیره هم له ځان سره وړې وه. یوه شپه موبي له ځان سره فکر وکړ. هغې په بالیان باندې دومره شراب وڅښل چې بالیان بې سده شو. له هغه سره چې کوم 7 ساتونکي وو هغوی لږ وړاندې ویده شوي وو. موبي هغه لیدلی وو چې په هغو کې یو لږ ځوان دی او نور ټول یې تر واک لاندې. بالیان به زیاتره وخت له هماغه سره خبرې کولې. موبي کرا ورغله، هغه یې راویښ کړ او لږ څه وړاندې یې له دوی څخه بوت. هغه ته یې وویل ته ډېر ښه پوهېږې چې زه څوک یم، له کومه ځایه راغلی او دلته ولې راغلی وه. ما د تاسې لپاره مرسته راوړې وه چې تاسې د سلطان صلاح الدین ایوبي په څېر خپلواک شي، خو ستاسې دا قومندان بالیان دومره عیاش دی چې د شراب وڅښل نشه شو. زما له بدن سره یې لوبې پیل کړې. د دې په ځای چې هغه په هوښیارتیا سره د بغاوت پلان جوړ کړی وای، زه یې د خپل حرم سرای وینځه کړم او د ړندو په څېر یې لښکر 2 ځایه کړ. په دومره بېغورۍ سره یې حمله وکړه چې په یوه شپه کې ستاسې دومره ستر لښکر له منځه ولاړ. ستاسې د ماتې خوړلو مسؤل همدا سړی دی. اوس دا یوازې زما سره د مزو چلچو لپاره روان دی او ما ته وایي چې زه یې له سمندر نه هغه غاړې ته بوځم، ده ته په خپل فوج کې رتبه واخلم او زه ورسره واده وکړم. خو زه د دې سړي نه کرکه کوم. ما له ځان سره پرېکړه کړې ده که زه واده کوم او که څوک له ځانه سره بیایم او په فوج کې منصبدار مقرروم نو زه باید داسې سړی وټاکم چې زما زړه پرې ورغلی وي او هغه سړی ته یې، ځکه ته ځوان یې او زړور یې، هوښیار هم یې. ما چې ته له کله نه لیدلی یې خوښ شوی مې یې. ما ته له دې بوډا نه نجات راکړه. زه ستا یم،
له ما سره د سمندر غاړې ته ولاړ شه. پوځي منصب، مال او دولت به ستا په قدمونو کې وي، خو دغه سړی همدلته ووژنه. هغه ویده شوی دی، ویې وژنه او راځه چې ځو. هغې د ساتونکي له غاړې لاسونه تاو کړل. ساتونکی د هغې د مینې بندي شو، لکه د لیونوی نجلۍ په غېږ کې ونیوله. موبي د دې جادوګرۍ ماهره وه. لږه ترې وړاندې شوه. ساتونکی چې ورته رانږدې کېده د شا له ډډې یې برچه په ګېډه کې ننوته. له خولې نه یې د غږ وخوت او پر بل اړخ پرېوت. برچه یې له شا نه ووته او دا غږ یې واورېد. نمک حرام د ژوندي پاتې کېدلو حق نه لري. نجلۍ چیغه کړه. هغه پورته شو او همدومره یې وویل چې تا هغه وواژه. د شا له لورې نجلۍ چا له لاسونو نه ونیوله او دیکه یې ورکړه او له ځان سره یې روانه کړه. هغه یې له بالیان سره وغورځوله. ویې ویل موږ د دې سړي پالل شوي دوستان یو، زموږ ژوند له هنده سره دی. ته زموږ نه څوک د ده پر خلاف باندې بدلاري کولی نه شي. څوک چې بدلاري شو هغه خپله جزا ولیده. بالیان د شرابو په نشه کې بېهوشه پروت و. موبي پوښتنه وکړه تاسې دا فکر کړی چې چیرې روان یاست؟ یو ځواب ورکړ په سمندر کې د ډوبېدو لپاره. زموږ له تا سره هیڅ اړیکې نشته. تر کومه ځایه پورې چې بالیان ځي تر هماغه ځایه موږ هم ځو. او هغه دواړه ساتونکي ولاړل او ویده شول. په بله ورځ چې بالیان راویښ شو نو هغه د شپې پیښه ورته وویل شو. موبي ورته وویل هغه ماته د وژلو ګواښ وکړ، له ځان سره یې بوتلم. بالیان خپلو ساتونکو ته شاباسي ووایي، خو د هغوی دا خبره یې وانه اورېده چې دې نجلۍ هغه بېلارې کړی و. هغوی د دې نجلۍ خبرې اورېدلې وې. هغه د موبي په ښکلا او شرابو کې نشه و، هر څه یې هېر کړي و. موبي یو ځل بیا هغه ته وویل چې چټک تلل پکار دي، خو بالیان یې څه پروا ونه کړه. هغه په خپل ځان باندې نه پوهېده. اوس موبي خلاصېدلی هم نه شوه. هغې لیدلي و چې دا وګړی د خپلو دوستانو په وژلو هم حساب نه دی. خیر، بالیان خپل ساتونکي او موبي به همدلته پرېږدي. اوس به علي بن سفیان رحمت الله علیه ته راسو. معلومه نه ده چې علي بن سفیان رحمت الله علیه څه فکر کړی و چې بالیان یې تعقیب نه کړ. هغه له بغاوت نه وروسته د حالاتو د سمون لپاره د سلطان صلاح الدین ایوبي سره ډېر مصروف سوی و. ورونو، دا چې هغه 20 نفره چې د 7 نجونو او 5 سړیو په خلاصون پسې د روم له بحریې له هغه غاړې نه را روان شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا هغوی به خپل هدف ته ورسیږي؟ خپل بندیان به خلاص کړي او سلطان صلاح الدین ایوبي به په شهادت ورسوي؟ او څه فکر کوئ چې بالیان او موبي به له کوم برخلیک سره مخ کیږي؟ او رابن چې د بحر په غاړه باندې بندي و کوم پلان به په کار باندې اچوي؟ د 14مې برخې پای.